او د شانام خپل منځ کې پارټنرشپ کې خونه نه ما زما ما ستا خبره په چوپه خوله واورېده صحیح شوه ما سره لانجه وه صحیح شو چې دا غلطې خبرې کوي الون یې ګواه دی صحیح شوه موسی یې ګواه دی پوره ټیک ټاک یې ګواه دی په ما پسې موسی راغی الون راغی الون زما ملګری دی تا ته پته ده چې زما د زړه نه خوښ ملګری دی په ټیک ټاک کې صحیح شوه ما ته وویل چې ګیلمنې ګوره ټیک ټاک کې لږه سختي ده خیر دی که شانام خبره نه منې زمونږ ومنه لکه لږ به ځان کنټرول کړو ما ورته ویل اوکې صحیح شوه بیا د شانام برور ته زه ور وختم صحیح ده د شانام برور ته ما ورته وویل کنه زما حق نه جوړېدو چې زه ورغلی وی زما د دې سره کار نه صحیح شوه که زه فحاشه یم زرسه یم زه خپله یم صحیح شوه د هغې دپاره نه یم زه د هغې برور ته ور وختم ما ورته وویل شانامه زه ستا نه یم یارېدلې نه ستا د خبرو نه زما خپل ملګري زما خپل ګفټرانو ما ته وویل چې داسې داسې وکړه زه د هغوی په خوله راغلی یم آینده به زما د خولې نه داسې څه خبره وانه ورې زما د طرفه به تا ته هېڅ شکایت نه راځي اوکې خو چې زما نوم وانخلې آینده په ټیک ټاک کې ما ورته دا خبره وکړه صحیح شوه د دې خبرو په منځ کې 10 ورځې نه وې وتلې چې ما که د خیال شي د مارخور انرژي ډرینک ویډیو پوسټ کړه اوس زما خبره وره ما ویډیو پوسټ کړه په هغې باندې ډېر غټ ویورشپ راغی ما ته د هغوی د طرفه ګفټ میلاو شو چې ما او الون زاید ناسو په لایف کې صحیح شوه الون خو ته پېژنې که نه زما سره یو ځای پاتې کېږي الون ګواه وي بیا خو ته پېژنې چې الون ستا ملګری دی ما سره یو ځای پاتې کېږي ته خپله کیسه وکړه مونږ ناسو زه الون او زایدو مونږ ناسو ما ته ګفټونه رال ما کولاو کو ما داسې ګیلاس کې واړو د الون ناسو د الون په مخ کې زاید هم ناسو ټول ناسو ما ورته اوف څه ظالم انرژي ډرینک دی لکه شراب صحیح شوه ما دا خبره وکړه مونږ ناسو ګپ شپ مو لګو په دې کې 2 ورځې پس په ما پسې ویډیو راله زه راپاڅېدم هر کس په ما پسې ویډیو رالیږي هر کس په ما پسې ویډیو رالیږي شانام په تا پسې بیا ویډیو پوسټ کړه ځکه چې ټولو ته پته وه چې دې خپلې خبرې معذرت وکړو دا غلطې خبرې پرېښودې او ما شانام ته ویلي چې آینده زما نوم وانخلې دا مې هم ورته ویلي چې وانخلې که دې واخیستو بیا به ما نه ګیله نه کې بیا چې ویډیو پوسټ کړې وه ورته ویلي وو چې ګیلمنه شراب څکي په لایف کې دا کوي هغه کوي ما ورته وایس کې ویل ما ورته ویل شانامه دا شراب نه دي صحیح شوه دا مونږ انرژي ډرینک سکو لاول ویډیو پوره وګوره بیا خبره وکړه دې اخوا نه ما ته وویل چې زه به تا سره ګورم ما سره په دغه کې څه وایي دا خبره ده چې ګواه نه ایمان یې نه صحیح شوه خبره هېڅ فایده نه لري ما ورته ویل دا داسې نه ده هغې اخوا نه ما ته داسې خبرې وکړې لیږي او بیا ما ورته په غوسه کې کنځلې وکړې ما ورته ویل که دا شراب نه و تا په ما ثابت نه کړه زه بیا ستا داسې وکړم د خور مور کنځلې مې ورته وکړې هغې هم وکړې ما هم ورته وکړې په ما پسې ویډیو پوسټ کړې وه زما فیملی طرف نه ټولو راولېږله چې ته په لایف کې شراب څکې دا دي هغه دي ما ورته ویل تا ته ما ویلي وو که نه چې په ما پسې ویډیو پوسټ نه کې لاول ته پوره انکوایري وکړه چې دا شراب دي که دا څه دي لاول دا وګوره که نه بیا په ما پسې ویډیو که برناقته د ویورشپ دپاره ویډیو کې هغې نه وروسته زما او د هغې لانجه شوه صحیح شوه په دې خبره چې دا به ته په ما ثابت کې چې دا شراب دي که نه دي ځکه چې ما ته ټول خلک وایي چې ته په لایف کې شراب څکې دا کې هغه کې اوکې هغه جنګ زما او د دې روانو صحیح شو ما ورته ویل اوس ته ما د غلطو خبرو نه نشي منې کولی تا له ما یو چیلنج درکلی چې ما نه واوړه زه غلطې خبرې نه کوم ته وانه اوښتې ما ورپسې کنځلې کولې هغې هم راپسې ویډیوګانې کولې خبره څه ته لاړه د ټولو نه پیله ما یې نه د ښځې نوم اخیستی نه یې ما د مور نوم اخیستی نه زما د خولې نه چا څه خبره اورېدلې زه ترې غلې وم صحیح شو ما جواب نه دی ورکړی په دې کې 10-12 ویډیوګانې دی په ما پسې پوسټ کړي د هغې نه پس دی یو کس راوچت کړ ورته ویل چې دا د دې خاوند دی نو ما خو به خامخه جواب ورکو ما خو به وله خامخه مور خور کنځله چې بیا یې راباندې بل کس راوچت کړو چې هغې غریب له د خبرو چلم نه ورته ماکس یې ورته لګولی وي ورته ووایي چې زما 3 بچي دي ستا کار څه دی زما سره د سوشل میډیا جنګ دی که نه د فحاشۍ جنګ دی ته ما سره د فحاشۍ جنګ وکړه په ما فیا زه تا ته اوس
اوس پوره خبره کوم کنه په ما فیار وکړه چې ما سره دې څه خوښه یې وکړه ته په خلکو پسې ګرځې چې راشه یو ته ووایه چې ووایه دا زما ښځه د بل ته ووایه دومره پورې چې زما د مور نوم یې پکې واخیستو چې دا د پلانکي لور ده دا د پلانکي ده ځکه چې زما مور په سوشل میډیا نشته لکه څنګه چې ته وایې د هغې ښځه نشته زما پلار په سوشل میډیا نشته زما ورور نشته دی د هغې ټولو نومونه واخیستل صحیح شوه ما ورته وویل چې اوس به د سره زه ګورم ما وله د ښځې د مور د ټولو تصویران راویسته هغه هم د کاشف د شانام نه ښځه درته کیسه کوم یو منټه زه نه کاشف پیژنم نه شانام پیژنم ته په ټیک ټاک لایف راځې زه تا پیژنم اوس شارټ کټه خبره درته کوم چې یو راپاسېد ووایې چې دا زما ښځه ده ته به تلې وې کوټ کې به کیس کړی انسانیت ته صحیح شوله د خپل ځان د دفاع دپاره دفه ننن مې دفه سو چې ده دا تا د دفاع دپاره ده په دې کې ته مخکې کس ویشتې شي د هغه ژوند چې دی که نه هغه ختمولی شي هغه په رسا پرې کپرې ویشتې شي دا تاله حکومت اجازت درکړی دی دا چې دی دا کولیام ده صحیح ده چې تا پسې یو پردی سړی راپاسې شانام دی صحیح ده ما ته وایي شانام یوازې تا نه شانام د کې پی کې چې څونه ټیک ټاکران دي چې غلط تیار سړي پسې راپاسېدلی دی صحیح ده ته پوه شو چې ما پسې دا کس راوچت کو ده په ویډیو کې ووایې چې یاره دا زما ښځه ده ته به تلې وې وکره به سیده ورغلې وې چې زه ستا ښځه یم ما ته نکاحنامه وښایه نه وه ورسره یو منټ د کس سره ستا کار دی دغه کار د مایک سره دی جان ته غلطه لګیایې کس سره کار نشته د شانام کار څه دی چې زما د اجازت نه بغیر ته زما خبره وره ته دې خوا ما ته وګوره ته داسې دې خوا ما ته وګوره د نواز شریف لوري چې تا نه به زه اجازت الم د تا په عزت باندې یو پردي سړي لاس واچولو شانام څه فرشته نه ده شانام څه فرشته نه ده چې هغه ته پته ولګېده چې دا د ګیلمنې میړه دی ته به تلې وې تا به پې کیس کړی چې دا زما خاوند دی به ما ته ثابت کوي کیس نه ما پې هغه کارنامه کړې چې هغه به ستا په سوچ کې هم نه خو ما ولې چې ما په سوشل میډیا یې زه بې عزته کړې یم په سوشل میډیا ما صرف هغوی ښکاره کول د هغوی اصلیت مړه شمشو ته زما خبره واوره قانون ته هلته تله دلته تله د ته زما کیسه واوره ته زما کیسه واوره زه راته کیسه ګیلمنې کیسه واوره زه به راته یو سمپل خبره وکړم یو ساده او سمپل خبره به وکړم صحیح ده تو ستا خدای ته دغه ځای ناست دی کلمه تېره کړه چې د تا او د شانام مسله نه وه تا ته به څومره خلک کېناست تو ستا خدای په زرونو تا او د شانام چې دا مساله نه وراغلې په سوشل میډیا تا ته به څونه خلک کېناست هماغه لکه کوم چې اوس ناست دی ته په دې قسم تېرولی شي لا اله الا الله محمد رسول الله زه صحیح خبره کوم دا عوام دی وایي چې دا مخکې کېناسته که دا اوس کینی زما ویډیو وګوره چې ما په کم ټایم کې بوس کې زما یو ویډیو په میلیونو کسان دا څونه پښتانه چې ناست شي د دې ماړه ته لږ صبر وکړه په یوه شپه باندې ډېر خلک راغلي چې هغوی زما نه دا تپوس کو چې دا حقیقت دی که دروغ چې کله مې ورته ښکاره کړو هغوی ومنله چې دا دروغ دی خبره ختم دا دې خلکو نه تپوس وکړه ګیلمنې ما نه لږ کیمره ګیلمنې زما خبره اوره پیټي جي لاله زما زه چې دې خلکو ته ما ته چې څوک پنشمنټ راکړي په یو وخت پودرېږه زما ویورشپ 3000 ته وخیږي دا ټولې دنیا ده پته ده ته زما خبره واوره دا څومره پښتانه چې ناست یې د دې دا مسله چې شروع شوې وه د دې نه مخکې د ګیلمنې سره به څونه عوام ناستو صبر عوام دی وایي عوام څونه به کې ناستو هلکه ستاسو خدای یار ولې کټ که تاسو څه له وایي چې کټ کوي خبره ده خبرې کوي څه جنګ خو نه ګم ګیلمنه زما ملګرې ده زه نه د ګیلمنې سایډ علم نه د شانام علم دواړو ته جوړې خورم چې خپل یو بل دا جینۍ ذات دی ته سړی ذات دی ته ګزاره وکړه ته لږ صبر ګیلمنې ما ته غوږ شه ته سړی ذات یې یو منټ ته سړی ذات یې دا جینۍ ذات ته شانام وروره سوال درته کوو منت درته کوو د دې ښکلې ګیرې نه دې قربان ته چپ شه زه لګیا ته نه لګیا منت درته کوو وروره یو پښتون سړی چې پوه شو چې اوس خبره د عزت ته را رسېدلې ده کله د یو فیملي ټارګټ کوی کله د بل فیملي ټارګټ کوی زما د په رب العالمین قسم شانام ورور جانه خپله ذاتي مومن دی ما په رب مې قسم وي که غلط
غلط یم ګناهګار یم د خدای ګناهګار یم که ډېر غلط یم حکومت به مې راونیسي حکومت به راباندې جرمانه کړي حکومت به مې وردن کې به مې دغه ځای کې وردن نه وم جیل به مې ما دغه خبره دویمه خبره دا ده فیملی ته به نه رسي سالار دی سپاسالار فحاشي ده ما سره جنگ وکړه ما ونیسه ما وتړه ما مړه کړه فیملی ته به نه رسي دویمه خبره دا ده ته مروره دی خوا ما ته ګزاره وکړه که ته د دې خوا ګوره په سر کې ښکر نه 14 ته د ما ته 24 ګریډ افسر ولې نه قسم میرے په خدای پیمله د یو بل ما ټارګټ کوي پر اب میرے قسم داس یو بل سره غپې شپې شروع کړې دي کله د یو پیملی ټارګټ کیږي پکې کله پکې بل پیملی ټارګټ کیږي کله پکې هغه بل پیملی ټارګټ کیږي دا شی پرې ده یو کار د نه کیږي په طریقه په حوصله چې د یو بل پکې د عزت خیال کول شي وې کې نه کیږي پکې وروره دلته کې دی خو ګوره لک کونیان دي خدای دې 2000 پیرې نورم کونیات کی یاره پی ټی جی لالا چې یو انسان تا تراشي صحیح شو تا ته وای چې پی ټی جی لالا ما دا کار غلط کړي زه معذرت کوم آینده به نه کوم د هغې نه باوجود ته یو انسان پسې خبرې کوي د نامې جامې خلک به راشه په ټیک ټاک باندې به د ځان نه پرتوک کمی صوباسه مړه خدای قرآن ته وګوره یو سړی سمېږي په طریقه به سمېږي لالا د نامې جامې سړی ټیک ټاک ته نه راځي صحیح شوه ګپ شپ جدا خبره ده ګپ شپ له راځي جدا خبره ده گیمونو له راځي جدا خبره ده خو دوی چې دا فحاشي ختموي دا د دوی د وس کار نه دی دوی د سپي کار وکړي د کیسه کوم زما خبره اوره الون چې کوم دی الون ایکس ډي پیجنې الون ایکس ډي زمونږ سره پارټنرشپ کې دی دا الون ایکس ډي سره ته وایم دی خو ګوره ګیله منې هغه پارټنرشپ کې دی صحیح شوله هغه د ټیم دا تو کمپنو ټوټل ار یو سی سمبالې ټایپنګ سنټر کې یوازې ناستي زره ته وایم هغه ته مې بل ورځ چې مړه دا تاسو کې ما ته وروره دی خو ما ته وګوره زه دغه نه کوم الان کې د خو ما ته وګوره چې هغه دونه خالق دی دا خبره بالکل غلطه ده چې الون ایکس ډي یاره غلط الک دی اخیانه مې ده د سواد د مټې دی زمونږ ملګری دی زما سره په یو پلیټ خوري سکي ما سره کینی پاسي ولا دونه نایس انسان دی داغه پسې زره ته وایم شانامه وروره چې ملکم پرې خودو دی خورا غوسې شوله خبره دستا نصیحت کولې نصیحت یې ومنلو شکریه ادا کوي ډېره مننه یار چې تا زما د مشرۍ یا د کشرۍ خیال وساتلو او چې نه تاسو به که سرور د یو د بل پیملې ټارګټ کوئ مړه لعنت ته په داسې دغه باندې شي چې ته ماله دی خوا ما ته وګوره ټیک ټاکران سمې بیخ ته مړه د دې خبرې ستا ملګری الون ګواه دی چې زه دوی ولېږلم د هغوی بروډ ته ماتې معذرت وغوښتو صحیح شوه مونږ چې چا به غلطه خبره کوله مونږ به ورته ویل مونږ سره غلطې خبرې مه کوئ ما به میوټ کړو ما به میوټ کړو هغه کس وشم شو پرې ټیک ټاک کې قسم دې ما به پبجي کولو دی خلکو خور او مور قسم په خدای درته قسم خورم ما ورته هغه پبجي پرېښودو معنی خپل کاروبار مې شروع کړو ولې چې برادر چې پوه شولې چې دلته اوس زما د مقابلې کس نشته مقابله زما سره په سینه نشي کولی فیملی ټارګټ کوي مور خور ټارګټ کوي لعنت موږ ورته پرېږده ورته یې تا وګټه مین چیز دا دی موږ ورته پرېږده ګوره د نر سړي کار سره نر سړی چې هغه دی که نه چې تا سره په سینه وجنګېږي پوه شولې چې په سینه د سره نه جنګېږي لعنت پې ووروه چې تا له خور مور دغې باندې دله سړی د اوس سړی په خور مور باندې اواز کوي چې تا خور تا مور زما یوه خبره واوره که کور مې ورته نه ایښولې پي ټي جي لالا گزارو خوړو قسم مې په خدای نشم چې که ته رانه یو ورځ درې ورځ نه سکون تېره کړې او د بل شانام ورور ته مې وایم شانامه که به برخڼ ګزاره مو خوړو قسم دی که یو هم رانه دی خوا ما ته وګوره په روغه کونه بیا کېناستې مړه دا څه کچرتوب هم شروع کړی دی هغه د دې د پیملې نومرې خو بس داسې کار وکړی مکمل سره د پیملې کېنې سره د پیملې لایفونو ته کېنې بس پته به ولګي پي ټي جي لالا که کور مې ورته نه ایښولی په پرسنل کې څه په ټیک ټاک کې مې ورته کور وښودو لوکیشن مې ورته وښودو راشه زما کور ته پولیس راولې قانون راولې راشه زما سره کار وساته زما د فیملی سره ستا کار څه و زه راته خبره کوم د یو بل چې عزت نشئ کولی د یو بل بېعزتي مه کوئ زه راته دا یو خبره کوم د ځمکې دا د زه یوه خبره وکړم چې پي ټي جي لالا چې دا خبره وکړه خلو نیسه تا ته هم لګیم اول یوازې یو طرف ته نیم تا ته هم لګیم پي ټي جي لالا زما خبره اوره د ځمکې خدایان د ځان نه مه جوړوئ دا پیسې به نن وي سبا به رسره نه د خپلې به موازې نیولي هغه عزت هغه انسانیت هغه پښتو هغه غیرت هغه ولا قسم به خدای که څوک درته بیا د انسان په نظر وګوري ټولو ته وایم
یو سړی هم په نصیحت پوه شو الله دې عزت وکړي شکریا ادا کوئ ستا ورونه ډېره مننه چې تا زما د مشرولۍ عزت وکړو چې دې ونه کړو چې دنه نه تېرېږي عزت دې نه کوې الټه پکې ته عزت ته نقصان پکه ځای باندې پرېږده خبره ختمه تا هم ځان شرمولی کم سے کم هغه یو کار غلط زما مور ته دې څوک دلته پنځل وکړي چې په مور ته نه چې یو سړی راپاسي او په میک کې وایي چې شمشو ما نه 3 بچي راولي دي خو لاړه چې راوینې شوی ما له بچي راکا چې تا نه دي راوړې زما ورسره کار نشته هغه پې ما ثبوت کړه هغه وایي چې ما ونه چپړتنګی هغې ومنله چې ما دروغ ویلي هغې ان د بروډ سریام ومنله چې ما دروغ ویلي زه شانام ما ته وویل چې دا خبره وکړه پک کاله قید دی پې کیس پې دا دی هغه کس دلته په لایف کې ناست دی کاشف چې هغې ومنله چې په ما باندې شانام دا انټرویو ورکړه هغه منلې ده او کار سې کړی دی لاړ شه کیس پې او که هغه به هم بوځي شانام به م راولي کوم یو غلطې ډایرکټ پې وردنده کي نو خودم نو ما خو پې سبا به زه راپاسم سبا چې زه راپاسم او زه دروغ وایم چې ما شمشو باندې دی خو ما ته وګوره چیا که تک بوم مې ورسره کړی دی جمپنګ کار مې ورسره کړی و ما نه 3 بچي دي ته به په شانام پسې ځې که ته به ما پسې راځئ پی ټي جي لالا ما په هغوی سره چې څه ته وې هغه ورسره ما کړي غم مه کوه هغوی جاړي وس هغه ورسره روان دي زه درته یو شیز ښودی شم چې هغوی جاړي دلته ماته علیک حسبي الله علیک هغوی اوس وایي چې مونږ معاف که زه نه معاف کوم د هغوی سره زما تاریخونه چلیږي خو زه شانام ته دا وایم چې ستا کار څه و چې تا یو کس رانیو هغه دې م راباندې بې عزته کړو ځان دې م بې عزته کړو زما خبره خو به میډیا ته راښکاره شوه چې ټول هر څه چې و هغه خو راښکاره شو خو تاسو بې عزته شوئ زما پکې څه لړ زما خو یې سم لاندړ هغه کار دی انټرویو اخیستل ته په خبره پوهېږې انټرویو اخیستل خو داسې کار یې نه دی چې هغه د خلکو فیملیانو نومونه به یاد کړي یاره چې یو سړی وایي ثبوت سره به انټرویو اخلي ثبوت سره چې ما ته د دې ښځې نکاحنامه وښایه ما ته د دې ښځې څه وښایه برناقه انټرویو الله دا ښځې قسم دی ډېر کمکل دی قسم دی ښځه ډېر کمکل بوټی دی ما نه منله نن مه ومنله والله دې په څلورې کا زه تا پېژنم چې زه اوس شپه که راپاسم چې د شمشو سره زما 4 بچي دي ما نه 4 بچي راوړي دي زه لیونی یم زه تاته یو شیز ښودی شم چې دا ماته جاړي یو شیز پرېږده ته ورشه کیس وکړه نو کیس خو مې پې کړی پي ټي جي لالا نور پې څه وکړم کیس خو مې پې کړی ما پې دا کیس کړی چې ماته دې اوس په ما الزام لګو ماته دې ثبوت وښایي کیس خو مې پې کړی نور پې څه وکړم تاریخ بله ورځ زما ورسره تاریخ و پټېږي نه راځي اوس به یې راوچتۍ راوړي به یې په زور به یې واده دې ورسره کړی و نو اوس دغه خو به راښکاره کوي که نه ثبوت به ښیي خدای زما دې توبه دا دی دا ویډیو چې د شرابو دا وګوره دا چې دا دی ناسو دی جینۍ سره دا جینۍ ویني د شرابو په نشه کې ټول ناسو دا فحاشي ختموي دا خلک فحاشي ختموي دا شانام دی دا کاشف دی چې په ما باندې الزام لګوي دا دی هغه د دې خو ګوره بربند ښځو سره پراته وي ته له هغې پرېږده زه تاته خبره کوم دسته چې فحاشي ختموي ولا که ته زما خبره واوره خپله فحاشي هغه وایي زه فحاشي ختموم وایم هغه د بربند پروت دی زه تاته ستا خبره کوم چې یو سړی په تا خبره ورته زه کوم چې زه د بربنډه پرته یم زما سره ستاسو کار نشته یا هغه تا سره کار نه دی هغه وایي چې دې پښتنو ته د انصاف میلو شي چې ګیلمنې نو هغه خلکو ته انصاف ورکولو نه دا نه برداشت کېږي چې ګیلمنې ته ولې دومره کسان کینې هغې نه دا نه برداشت کېږي چې ګیلمنې ته ولې دومره ګفټینګ کېږي هغوی نه دا نه برداشت کېږي چې ګیلمنه ولې دومره په مخې ته روانه ده بس خبره ختم د شانام په بروډ کې وګوره لاړ شه کله پي ټي جي لالا کېنه چې زما نوم نه اخلي 40 کسان ورته ناستي چې زما باره کې باز شروع شي 300 کسان ورته کینی ویورشپ د چا په سره یمنې پارټنرشپ کې خو نه د چا سره
دا شیخ خو ما ته دی بل طرف ته غوږ ته هم خبرې ته نږدې زه تا سره لګیا یم ته خو 30% نه ورکې چاله ګیلمنې ما ته خو دا شی د پارټنرشپ ښکاري چاله تا او دا شانه خپل منځ کې پارټنرشپ کې خو نه یې نه ما نه دا لاندې شی غواړي زه ورته یم لاندې شی غواړي ورکوله ولې یې ورکم خبره ختمه زه درته یو خر ډنګوم او ته بل خر ته ټوپ کې ولې یې ورکم ته زما کیسې ته غوږ کېده زه تا ته یو کیسه کوم ته بلې کیسې ته ټوپ کې دا تاسې غول خورئ چې ته دا قیسې کې دا شی ما ته د پارټنرشپ ښکاري ته سراسر غول خورئ چې ته دا خبره کوي د څه نه خبر نه یې سمېږي ځان خبر که دا خبره کومه چې هغه د ښځې سره بربنډ پروت دی ورسره کم سړي چې پتا الزام لګولی دی چې دا د ما نه چې بربنډه پرته یم زما سره د چا کار نشته زنده‌باد خو هغه وایي زه چې په دې لایف کې خلکو ته کوس ښکاره کوم بیا هم ما سره د چا کار نشته دا د خپله پراپرټي ده دا ستا خپله پراپرټي ده په دې ته د چا جاز پرېږدي په دې ته ټیک اپ کې لینډینګ کې زما په دې باندې کم سړی لینډینګ کوي ټیک اپ کې هغه ستا خپله پراپرټي ده زه راوایم چې کم سړي پتا د الزام لګولی دی چې د دې زما بچي وړي دي او زما نه تښتېدلې د هغه راونیسه دې هغو کې او پانچي کا تپوس ته وکړه زه پیژنم نه چې کوم کس وایي چې ماتې بچي راوړي هغه هغې ته یې ماکس لګولی زه پیژنم نه او چې کوم کس وایي چې دویم واده زما سره کړی هغه مې رانیولی نور څه وکړم هغې ته خو یې ماکس لګولی غریب خو زه پیژنم نه هغې غریب له خو دا خبرو چلم نه ورته ورشه هغه ویډیو یې وګوره مخ یې وله پټ کړی و چې یو سړی زه پیژنم نه زه یې څنګه راونیسم ته ووایه ته مخ پټ کې راشي دلته په سعودي کې ناست دي زه تا څنګه راونیسم د سعودي نه ګیلمنې که زه چې ته ما پوه نه کې که نه څوک د نشي پوه زه تا نه یو تپوس کوم ګیلمنې یو سړي ته چاوي سپي د نه غوږو تښتولو ته به غوږ ګورې که ته به سپي پسې منډه وې زما نو دغه خبره ده ما زه په سپي پسې خو منډې نه وم ما خپل غوږ کتلی چې ما ته پته ده چې زه څنګه یم ولې هغه کسان راونیسم ما ته پته ده چې زما غوږ په ما پورې دی زه ولې په خلکو پسې منډې وم نو ما ته پته ده چې زه څنګه یم که نه زه ولې خلکو پسې منډې وم امتیاز وکړم ته زما د شانام کار د خلکو خبره ته خفه چې ولې مې دا سوال هغه زمونږ یاره محترم مشر دی هغه انصاف ته راوته دی